سلامونه ګرانو دوستانو، زه زمان فریدی، تاسو زما आवाज د زمان کریپټو ډاټ کام نورې. ګرانو دوستانو، زمان نننۍ موضوع ده د یو ارز یا کریپټو کرنسی د کوین ترانزیکشن معامله چې راکړه درکړه کیږي. که ستاسو خیالي ستاسو جیب کې روپۍ وي، افغاني یا تاسو ډالر، یورو، پاونډي، نو چې دا ته څومره اخلي او خرڅي او بیا یې لغړی د چا خبره اپ اند ډاون کوي، نو ته عمومره ترانزیکشن کې او ستا ګټه زیاتیږي. نو دلته لوبه د ترانزیکشن د ګرانو دوستانو ما یو ټویټ د ایلان مسک کته چې هغه په 25 د جنوري خور کړی و، هغه سکرین شاټ بدلته تاسو ته ملو شي چې د په مکډونالډ غږ کړی دی چې که تاسو چېرته ډاش کوین ومنئ نو زه په ټي وي کې نم او یو مکډونالډ خوراک کوم، نو هم خوراک کوم، هم پیسې ګټم او هم ترانزیکشن به زیاتیږي. ګرانو دوستانو، زموږ موضوع نن دی پوتنشل کوینونه، هغه کریپټو کرنسیونه چې پکې پوتنشلی. ګرانو دوستانو، که تاسو وګورئ د شیبا هغه په ټوټل سرمایه کې 3.5 بلین یعنی 3.5 میلیارډ ډالر تاوان کړی دی. پرایس لاندې راغلی دی، خو مارکیټ کیپ ته وګورئ د ډیرو نه زیات دی. خو دې کې چې امپورټنت خبره ګوري ترانزیکشن وګورئ چې دا څومره زیات د ترانزیکشن شوی دی. نو تاسو سره دا پوینټ پیدا کیږي چې کله تاسو غواړئ چې په فیوچر کې د یو کریپټو کرنسی په حق له فیصله وکړئ چې زه دا اخلم او دا نه اخلم، نو یو اهم پوینټ دا ده چې ترانزیکشن ته به خیال ساتئ چې د کوم کرنسی چې ترانزیکشن ډیر زیات شوی وي، نو پوه شئ چې هغه کرنسی په فیوچر کې ډیر زیات برزي او ستا انویسټمنټ الته سیف دی. لکه دلته چې موږ ګورو چې ایلان مسک خپل په ټول شورومونو کې چیرته ټسلا ګاډي خرڅيږي، هغه ټسلا ګاډو کې په پوس سیستم کې، پوینټ اف سیل سیستم کې ډالر او پاوند او نورو کرنسیانو سره ډاش کوین عملته هغه دغه کړی دی چې موږ اکسپټ کوو. نو داسې دوی په مکډونالډ غږ کوي که چېرته تاسو زموږ د پیسې ومنئ نو موږ به دواړو ته به ښیي. نو که چېرته مکډونالډ دا ومني نو تاسو وګورئ چې په لکهاو مکډونالډ راوند د ورلډ دی، په مغربي دنیا کې خو مکډونالډ ډېر زیات مخکې دی، نو ډاش کوین به ډېر زیات مخکې ځي. داسې د شیبا په هکله ما څو ځله ریپورټونه تاسو له په ویډیوګانې په زمان کریپټو ډاټ کام کې په یوټیوب کې ما چولی دي چې شیبا هوم شیبرز خپل دغه ډیسنټرلایز ایکسچینج جوړ کړی دی چې هلته دی میټاورس انټروډیوس کوي او په میټاورس کې ته کولی شې چې هلته ته د NFT-انو نه فایده واخلې. په لینډ ګرابینګ چې ورته وایي چې ځمکې په ډیجیټل ځمکې اخیستل کېږي، داسې دوی غواړي چې په خپل نور ټریډینګ کې چې ترانزیکشن وشي نو ګیمونو پیکیجز د دې په ترو اخیستل کېږي. نو تاسو که شیبا وګورئ او ډاش کوین وګورئ نو دا په ګوګل کې ډېر زیات سرچ شوی دی. وجه یې څه شی دی چې دوی ټریډیبیلیټي لري، یعنی ترانزیکشن کېږي به. د مثال په توګه زه به تاسو ته وایم $10,000 زه لرم، $10,000 ته لرې. ما جیب کې قلار ساتلی دی چې نن به انویسټ کوم، سبا به انویسټ کوم، خو ته هغه $10,000 شل ځله فلاني ځای نه مال واخله، هلته یې خرڅ کړه، د هغې ځای نه یې واله دلته خرڅ کړه، نو ته ترانزیکشن ګورې. نو تاسو سیم که ډیجیټل کوینز کې یعنی کریپټو کرنسی کې که تاسو غواړئ چې پیسه وګټئ نو د هغې ترانزیکشن ته به ډیر زیات اهم طریقې سره به تاسو ګورئ چې آیا د دې ترانزیکشن کې موږ ته پکې څه ښکاري چې د دې ترانزیکشن کوم حده پورې دا زیات دی دنیا کې. زه غواړم چې په دې ویډیو کې تاسو ته دا ووایم چې تاسو که تیر یو میاشت کې وګورئ که نه، نو د کریپټو کرنسیانو په هکله ما د تیرو یو میاشت ټول د دې اکټیویټیز چې خاص کوینونه دي پوتنشل والا په یوټیوب کې ما ویلې، خو زه تاسو ته وایم چې دې وخت کې تاسو ما ګبرويږئ. ولې؟ تاسو د تیرو 14 کالونو د کریپټو کرنسی خاص کر د بیت کوین حالات وګورئ، دا څو ځله کوزه شوی بره شوی او بیا د دې دلایل ولټوئ چې دا ولې کوز شوی بره شوی دی. نو هغه د تیرو 14 کالو حالات د کوزه او بره که تاسو وګورئ د دې دلایل او ټول د ریزنز چې ته وګورئ چې دا ولې غورځېږي، دې شاته څوک ناستي، غټ بینکونه او نهنګان او غټ انویسټران ناستي، انسټیټیوشن ناستي، دا وړه پرچون چې موږ او تاسو غوندې خلک یو انډیویجوالز دوی ته پرابلم څه کریټ کوي. پیله دا پمپ کې اوچتې کې بیا موږ واخلو، بیا هغه دوی ډمپ کې بیا دی واخلي، نو چې کله ارزانیږي موږ یې خرڅوو دوی اخلي. کله موږ دا سوچ نه کوو چې دوی اخلي موږ یې خرڅوو، نو چې دوی کله خرڅي موږ یې اخلو. په دې پوینټ باندې سوچ وکړه چې کله ته په یاره کې نو دوی اخلي. ولې چې ته سوچ کې چې ډاش کوین خو وغورځېده خرڅ یې که نه وایي ساته،
نو ساتلو سره سره د دې د ولیو پیدا کیږي چې پرایس برته دا برزي په دې چې دوی ستړي کیږي فاینلی دوی بیا دومره زیات ډم کولی نشي د مارکیټ خپل یو دغه نو تاسو سیم کرپټو کرنسي ته څنګه ګوري داسې تاسو شیرز ته وګورئ سټاکس ته وګورئ په مارکیټ کې ډیره غټ کمپنیانې غورځېدلې دي د دې پاکلم ما تاسو ویلي دي چې د دې راتلونکي مارچ کې حکومت امریکا چې د امریکای حکومت سټیټس د دې کوم فاینانشل ریزرو بانک چې دا دی انټرست سود زیات کی نو چې سود زیات کی چې قرضې اخیستې دي نو بیا دوی په یاره کې شي یادو ساتي مارچ میاشت کې بیا حالت خرابېږي نو د نن او د مارچ په میاشت کې تاسو ورځ دوه نن وګورئ 13 ولا 17 غنټو کې وګورئ نو پرایسونه برته بره تللی دي نو د دوران کې تاسو کولای شئ چې خپل پوزیشن صحیح کړئ تاسو وګورئ چې کرنسیانه بیا برته خکېږي ډالر بیت کوین برته 37 38000 ته زی صحیح شو هغه ځکه چې رو اوس د مارچ پورې بیا بولش مارکیټ یعنی مارکیټ خکېږي مارچ کې چې دوی چیرته خپل انټرست ریټ اناونس کړي او ډېری پیسې وزي د شیرز نه سټاکس نه کرپټو کرنسي نه بانډز خوته زی نو د کرپټو کرنسي پرایس بیا زما په خیال زه دا پریډکشن کوم پیش بینی کوم خپل انالیسز او معلومات چې کوم ریډینګ کوم گرافز فندامنټل او ټیکنیکل ز ګورم نو دا پوسیبل ده چې پرایس برته وغورځيږي په مارچ کې نو انټل مارچ کله مارچ کې نو د دوران کې تاسو زما چې کوم د اپینین ده د کرپټو کرنسي چې کوم پوتنشل میم کوینونو نه غا الټ کوین او بیا هغه لکه تاسو وګورئ سولونا ټیرا داسې کاسموس او تاسو پولیګون وګورئ ایتھریم سره په مقابله کې ده بیا دی سولونا او د نورو سره په مقابله کې شیبا او ډاش کوین دی داسې کارډانو پروجیکټس لري چې تاسو کده دی ترانزیکشن وګورئ اوس که تاسو وګورئ نو دا کرنسیانه ټول 30% 50% 20 25% دا غورځېدلې دي خو دوی بیا هم چې وګورئ پرون ما ویډیو جوړ کړو چې کارډانو باوجود چې پرابلمونه لري د یو خپل سنډې سواپ نه دی 80 میلیون ډالر ګټلې وجه څه دی چې ترانزیکشن لري زه خپل خبره بیا راغونډوم دوستانو د دې ویډیو خاص او خاص مطلب دا چې کله تاسو یو ارز ډیجیټل یو کرپټو کرنسي اخلي نو نور سيزونه چې څومره خپل مد نظر کې ساتي نو یو پوینټ دا وساتي چې وګورئ د دې یوټیلیټی سره او د دې ترانزیکشن څومره شوی دی د مارکیټ کیپ څومره دی نو تاسو په هغه فیوچرستیک کې تاسو انویست کولای شئ خوشاله ورځ درته غواړم او zamancrypt.com په یوټیوب کې په ټلګرام انستګرام او په ټوئیټر فیسبوک کې اکراس د چینل مو سره اوسئ تاسو ته څنګه چې مو ویلي ډیلی به فرش نیوز راوړم لکه څنګه چې تر فرنٹ ته فرش ډوډۍ خوري داسې زمانه فری په zamancrypt.com کې تاسو به فرش نیوز راوړي او دا مې راو چې زما په ټیک ټاک کې وګورئ ما دا چولې چې ایلان ماسک یو ټویټ دی هغه ما په سلورو ژبو کې ترجمه کړی پښتو کې ملته شته چې وایي چې زه په د ټلویزیون په شیشه کې سکرین کې راشم او مکډونالډ ډوډۍ وخورم خو چې مکډونالډ ډاش کوین ومني سله نو چې کله دا دومره غټ غټ کمپنیانې دا ومني لکه په دنیا کې په میلیونز مکډونالډز دي بیا داسې کی اف سی روزي بیا داسې پاپا جان او د ډومینوز او پیزا هات او دا ټول بیا دا کاپی کوي نو په میلیون سچ په ټریلیونز او بیلیونز دا ترانزیکشنز کیږي نو مطلب دا چې ډاش کوین او شیبا از یو کان کاونټ اون دیٹ لکه ته په شمارل شي چې دا فیوچر کې کوم خطر روان دي ته موږ ورته د ټیم کې پرایس غورځېدلې دي مننه